زه ملګری شیرین خان ناصر پشاخ جلال خیل ناصر یم د ناصر نورلایي د ناصر آباد وریاګي اوسېدونکی پیغله پښتنو په حواله باندې تا ډېر کارونه کړي د هغوی کوم کتابونه ستا لیکلي د هغو یادونه دا د اول دا چې ډېر په سختي کې او د ډېر مشکل په مورد کې چې له موږ سره مخامخ هم وو ما بیا یو څه کوشش کړی و فشار مې په شرط راوړ په ځان مې راوړ اول تاریخ د پښتنو برخلیک د تاریخ په اوږدو کې په 1901 میلادي کال چاپ شو د اپریل میاشت دوم چې و د پښتنو قبیلو مینې شجرې او نومیالي دا داسې نیمګړی و په دوم چاپ کې په 2012 کې ما ډېر پیجات و حبیب الله رفیع په سریزه سره بیا چاپ شو په 2012 دسمبر میاشت وي داسې دا میاشت کې که غلط نه وم درېیم چې ما لیکلی د هوتکي دورې ستر ملي مبارز ټول شفا اعلی شفا سالار سیدال خان ما چې خپل فکر ورواچاو ځکه چې موږ کوشش دا و چې د اریین له قبایلو پښتون راجرېدلی ده او د اریین قوم ډېرې قبیلې دي یو پښتون ده د پکتیس له نسله یې را پیدا شوی دی نو په هغې کې مې دا نوم دا چې ورکړو د اریین د قبیلو د پکتیس د نسل د پښتنو او ناصر غلجي اصلي مسکن د هغه مختصر معلومات ما دا شروع کړی خو تر اوسه موږ نه ده لا تشبیه کړی دا نوم لنډوو یې سموو یې داسې لږ په ادبي ترتیب کې لږ په چوکاټ کې سم راځي خو ما دا اټکل درته وویل چې ما دا نوم داسې کړی ده د اریین د قبیلو د پکتیس د نسل پښتون او ناصر غلجي د اصلي مسکن مختصر معلومات ما فعلا دغه ورکړی ده نو که دا د ما خوښ شي خو بیا دغه نوم ده او کوم چیرې بیا ما لږ سره د هغه کاوه بیا به هغه بیا وروسته ورته ګورو خو تر اوسه چاپ ته لا نه ده هغه سوی له کمپیوټره را خلاصېږي ما له ما سره د کمپیوټر په حصه کې ځینو ملګریو تعاون کړي د هغه درج شوي دي هغې کې درج دي دا د دوی همت دغه نومونه او کوم چې دا اوس چاپېږي دا مصرف زیات غواړي په سم کاغذ دغه ته به که هر چا له ما سره وکاو په دغه قلمي امداد کې هم راځي چې دې ولیکم ارزښت لري ځکه دی دا خیالات یې دغسې لري نو په موږ باندې د هغه دا حق دی چې موږ د هغه د فکر په اساس باندې د چاپ کولو په امداد کې راوړو چې د چاپ د امداد په هکله کې دی په هغه لیست کې باید په کتاب کې راشي نو زه له ټولو خلکو چې دا خواهش لرم چې په امداد کې چا را سره کاوه ممانعت نشته اوس چاپ ته بلکل اعتراض شو هغه غلطي مې ور وایستلې اوس کمپیوټر یې خرابوي ماته ما په حساب چې دا تر 100 ورقې اوي په هغه ډیزاین کې باید راشي چې کاغذ یې هم ډېر صحیح وي او هغه پوټوګان چې پکې وي هغه هم رنګا صحیح راشي نو بیا خوندور راشي هغه مصرف راشي نو موږ کوشش کوو چې یو داسې منبع پیدا شي یا څوک یو داسې حس ولري چې له موږ سره یې وکړي ډېره به ښه دا په دې فایده رسوي چې د پښتانه نسل په مخ ته یې څوکي د موږ په نظریو باندې هم چې موږ لیکلی د په خپلو چاپ شویو سجرو یا هغو کې ډېر تفاوت راوي نو چا په یهودا ګډ کړی چا په بني اسرائیل ګډ کړی
چا په عرب ګډ کړی چا په بل چا ګډ کړی نو موږ د دغو څېړنو دپاره چې دا کومې منبع م راټولې کړي دي دا منبع په دې باندې ودرېدله چې پښتون د خلج له اولادې ده نه عرب ده نه سامی ده نه حامی ده د یاپس بن نوح د نسل ده د سام بن نوح او د حام بن نوح له نسل نه ده چې چا په مختلفو لارو جلا جلا وړی ده نظریات یې ورکړي د موږ نظریات دغه ده چې موږ کوښښ کوو چې ټول په دغه نظریه راشي او اتحاد راشي اتفاق راشي او په هغې کې هغه ډېر موثق معلومات د هغه احوالو شته هغه کومې حوالې چې مخته سوي دي هغه جعلي یا بې ثبوته یا د قیاس په واسطه باندې راغلي له افغان نه د پښتون پیدا شو او له فلاني د بلوچ پیدا شو دا نه راغلي ما چې کوم تحقیق کړی ده په هغې کې یو کتاب ناچاپ ده تر اوسه پورې قاضي عبدالمنان لیکلی ده د ما په خیال د ناصر قبایل په نامه پخ کې ما ځینې وخت دا د ده د لاس لیکنې کتلې چې ده بیا کمپیوټر ته ورکړي وو بیا ما ته دا راکړې دې وګورم دا اول مخونه هغې کې د پښتانه څېړنه ده دا چې کړې وه چې د یاپس له اولادې د خلج په اولاده کې نو ما چې هغه نور تاریخونه وکتل یا مې ولیدل په هغو کې د قیاس په وجه باندې وو قیاس د دوی په فکر ثبوت نسته لکه د مخزن تر مخته چې 10 کاله مخته یو کتاب لیکل شوی هغه هم په دغه وړه باندې ده د پښتانه څېړنه یا 50 کاله مخته مخزن چې لیکل یې ده هغه مشهور شوی ده په خلکو کې چې دا بني اسرائیل دي لا د فلاني اولاد دا د یهودا نسل نو له هغو څخه چا نقل پر نقل چا په بل اصلا ما تر ټولو د قاضي عبدالمنان هغه ځای خوښ شو چې پښتون پکتیس چې راجېږېدلی ده او پکتیس چې ده د یاپس په نسل کې له خلج څخه ده نو قاضي عبدالمنان صرف دا لیکلي وو چې پښتانه له خلج له نسل خلج د یاپس زوی ده په یاپس کې روس یې هم زوی ده چین یې هم زوی ده ترک یې هم زوی ده غز یې هم زوی ده منسلک یې هم زوی ده او دغه خلج یې هم چې دا خلج یې بولي دغه له خلج موږ دا پښتون راغلي اولاده اصلي مسکن چې کوم ده ما چې په دې اوس څېړنه کې کړې ده د کسې له غره د زابل شاه تر صوبې پورې زابل شاه صوبه مورخین لیکي د کابل شاه په 80 کیلومتر کې یا په 2 کیلومتر کې پرته ده او بیا وروسته د غزني په نامه باندې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې یو کله جوړ شو د غزني په نامه بیا د زابل شاه یا د زابل ورک شو د غزني په نامه دا هغه یاده شو سترګون پکتیا دغه ټول غرونه دا صحیح دي دا پښتون اصلي دغه ځای دی پورته شوی